نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاس د عمر فاروق پوگا باندې اچولے او ناگہانا پا جڑا شو ورتو یا امیر المؤمنین ولی جاڑے یا امیر المؤمنین ولی جاڑے ورتوی واللہ العظیم عمر فاروق دمرا شان اللہ در کرے دے جی سرداری کونین دنیا نہ تلے واللہ عرش پہ تاثر خوب کی ملاقات کی گورما او دعا غواری چی یا اللہ عمر تا یا اللہ پہ حکمرانے کی برکت واچوائیں نو عمران ستا بارکی اوزلی نبی علیہ السلام فرمائل چو عمر چاہتا دعاو کی اللہ رد کینا و عمر فاروقا مالا دعاو کا چی ما اللہ خپلی ما شقیتا ارسی زمون حکمرانان کلد اغواری چی زدی مرشما اخو زمان پا مری چاڑک دی او چی دا مرکما دے ٹٹوبانی زو سور ناستی ما وی زر زر دا علاق سنبالوا دا حکومتون تا سنبالوا چیز میں خپل معشوقی تا اور سیگم عمر میں سخ کلے جواب ورکی ورطوی ابو بکر صدیقان واللہ زمان طول دا عمر نے کئی راجمشی واللہ العظیم پا اغش پچی سرداری کونین دا غاری سور پا غار کی دننا سر مبارک ستا پا پتونی خود لیو او تاورتا گیری مبارک ایک گوتی والے واللہ کا زمان دا طول عمر نیکی ستا اغی نیکی تا ارسیگی اللہ ماں اسے کی بیان کولو دے پاڑے چینار کے لگے ہوں مالی رونو زمان خوخپل سوچ دا دے اے اللہ دی حکومت امدی تا ور سنبال کی امدی زمان حکمرانان خدی خو اللہ دی دیندار کی اللہ دی ہر یو حکمران کی دا صفت راولی چنن زمان دی یتیم بچی پا سربانی بچا اللہ سے خود لے کلا زمان پا منس کے دا رحم سلسلہ ختم شوا دا سپنگیرو قدر ختم شو اللہ عرص واغستل برکت لاڑو کلا نڑو اس را روانم جی گاڑی گیرا کینو دا ماتا ہم دیو ٹکے کئی وی دا دیر خولی خلق دے او دا زمانگا رشتہ داران دی او دا زمان خپلوان دی او مولی سے بڑی دعاگانی ورطوک دا لزلی بے ماتا ویلی موبیل کی دا سی درد پکار دے چه زستا کم خور شم زتالا غیب کی دعا اغارم زتالا غیب کی ستا مینا بلتا پیش کم نن خو نفرت تے نفرت مینا نشتا نن نفرت تے ہر سڑے دے یو بل پا مینا باندے موڑ دے پو روٹائی باندے وگے دے سیبا دا مال وگے دے او د مینی ماڑیو رشتی ختم شوی صلی رحمی ختم شوا د یو بل شفقت ختم شو عزیزانو یاد ساتی منگو تاسی ذلیل شو نو د دې ذلت د ختم دو علاج سره د الله طرف ته رجوع کول دی د الله طرف ته رجوع کول دی منگو تاسی لمونس کی پکار دا دے چې منگ مانز کے دا نقشہ ذہن کے پا بدن کے راولو موتا پا ہر مانز کے پنزو وقتیو ایاک نعبدو جواب راکی ایاک نعبدو ماشاء اللہ ایاک نعبدو دیکھی سمر خوند عزیزانو یوزلی سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک میں مانز کی اولاد دے دماغ منز دے عزیزانو شاتا مقتدیانی عثمانی ذنورین علی المرتضی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پشانتی کسان دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پدی ٹکی باندی زیرازی ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ مستا عبادت کو ربا تانا مدد غاڑو ربا یا اللہ تزمونگا ربی تانا ماسی وام بلدے تو غختنی اشتا دینا صحابہ کرام وی ابو بکر صدیق تا غالباً رستو ٹکے ذہن نوتلے دے شاہتن عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور تاواز کی اہدنا الصراط المستقیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوئے ایاک نعبدو و ایاک نستعین
یا الله خاصتا عبادت کو ربا، یا الله خاصتا نه مدد غواړو. ناګهانا د مدینې منورې د چتنا اوبرا شروع شي باران وریږي. ټول صحابه کرام مې په مسجد نبوي کې جاړي، 100 میاشتې باران ورېدلی نو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه مانځه کې رب ته وی یا رب چانه باران وغواړم، یا الله د چاته فریاد وکما، رب ته زما ربي. ابو بکر صدیق نا صحابه کرامو د استسقا مستلب کړو، لیکن ابو بکر صدیق کوئی سبابا استسقا ته وضو ٹیم بلگی ربا د خلقو ضرورت تے مخلوق ضرورت تے باران تا. واللہ العظیم چی دریم زل باندی و ایاک نعبدو و ایاک نستعین د مسجد نبوی د چتنا ابلان دے راغلے. انشاء اللہ کزمن حکمرانان شپکی اللہ تا اجاڑی، تیل با ارزان شی، اڑ با ارزان شی، قتل و قتال سلسلہ با ختم شی. واللہ چی حکمران دینداروی خود بخود رعیت باندی اثر پریوزی. مثالی در کوما علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ د پار طبیب راولی، ڈاکٹر راولی، حکیم راولی، بیمار دے بدن نے وینی روانی دی، ظالم پچڑو والے سیدنا علی المرتضی میں لار کے را روان دے. ڈاکٹری دلاس نیولے، طبیبی دلاس نیولے، حکیمی دلاس نیولے، نملاری تراغلل علی شیر خداوی انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر توی تو واپس لارشا اور توی یا ابا ترابا اے علی شیر خدا چادر تا خبر روڑلو چی تاویل انا للہ و انا الیہ راجعون. چادر تا خبر روڑو ولی دا الفاظ ویل ورطویلی سزا اسارے گما امیر المؤمنین لاڑو. ستلیل دے در سرا موبیل نشتا، نیٹ نشتا، کس نگورم، خط ندے راغلے، خبر ندے راغلے، او تو انا للہ و انا الیہ راجعون دا پولی دا پاسا کے ناستو ورطوی یا ابا تراب ادرے گا اگر پاسی گی نا پولا باندے ناستے ہو جاڑی جاڑی. ڈاکٹر ورطوی حضرت سخبر دا کم یو سیز دے چاگا تا جڑائی او تالے خبر روڑو. ورطوی اے طبیبا وورا اگورا آگی چیلئی تا آگا چیلئی دا پولی باندے را روانوا، آگا چیلئی دا پولی نا پردی پسل تلاڑا. واللہ العظیم چد عمر فاروق وجود موجود وے اگا بیمار وے اپروت وے پکٹ باندے او دے حکمران وے دی وفات شوے نوے. واللہ کدا چیلئی بل پٹی تا اوختے وے، چیلئی بنا اوختا، چیلئی چلانا پتہ او لگے دا چی امیر المؤمنین دا عدالت صادر غن شو. دا ابو بکر صدیق رضی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاز دا عمر فاروق پوگا باندی اچولے او ناگہانا پا جڑا شو. ورطو یا امیر المؤمنین والی جاڑے، یا امیر المؤمنین والی جاڑے. ورطوی واللہ العظیم عمر فاروق دمرا شان اللہ در کرے دیں جی سرداری کونین دنیا نہ تلیں. واللہ عرش پی تاثر خوب کی ملاقات کی گورما او دعا غواری چی یا اللہ عمر تا یا اللہ پا حکمرانے کی برکت واچوائیں. نو عمران ستا بارکی اوزلی نبی علیہ السلام فرمائل چو عمر چاہتا دعاو کی اللہ رد کینا و عمر فاروقا مالا دعاو کا چی ما اللہ خپلی ما شقیتا ارسی. زمون حکمرانان کلد اغواری چیز دی مرشما اخو زمان پا مری چاڑک دی او چی دا مرکما دے ٹٹوبانی زو سور ناستے ما وی زر زر دا علاق سنبالوا دا حکومتون تا سنبالوا
چې زه مې خپلې معشوقې ته ورسېږم. عمر مې سخت ښکلی جواب ورکوي، ورته وایي ابوبکر صدیق والله زما ټول د عمر نیکۍ راجمع شي، والله العظیم په هغه شپه چې سردار کونین د غار ثور په غار کې دننه سر مبارک ستا په پتونې ښودلی او تا ورته ګیرې مبارکې ګوتې والې، والله که زما د ټول عمر نیکي ستا هغې نیکۍ ته ورسیږي. زما عزیزانو یاد ساتئ د هغوی تعلق د چا سره دو نسبت او منځ کې یو جناب محمد رسول الله، دویم د الله قرآن. دا قرآن شریفو بیمارانو ته په علاج ملاوېدلو، دا قرآن شریفو چې د هغوی په غټې غټې مسلې حل کېدلې، دا قرآن شریفو چې د دې د زده کړې دپاره عبدالله ابن عمر ته 4 ځلې صاحب وقت درخواست کو، اے عبداللہ ابن عمرہ راشه مشری وکا، قضاوت واخلا، قاضی جوړ شه. هغه به ویلې نه زما خوښ منصب د قرآن لوستل دي چې یی خپله لولم یی بل ته خیمه. عزیزانو په خدای قسم دا کم مقام چې موږ ته الله را کړی د دې مقام نه زما خو خپل دا سوچ دی دا اوس چې لګیم تاسې له او قال الله قال الرسول بیانوم، دا زما خو پاکستان پرېږده چې انډیا هم ورسره کې، افغانستان هم ورسره کې، بنګلادیش هم ورسره کې او داسې 2-3 ملکونه نور هم ورسره کې. او ما ته وایي چې عبدالمتینه راځه او د دې ملکونو وزیر اعظم شه. والله بالله که ما خپل اختیار ته پرېږدي زه به دا کرسۍ نه ورکوم، دا کرسۍ به مې انشاء الله جناب رسول الله ته رسوي انشاءالله. ځکه موږ بیاناتو کې څه ویو چې هلکه سورې فاتحې دومره فضیلت دی او که چا دومره ولوسته دومره اجر او ثواب به میلاویږي. بله ځای مولوي صاحب راغی وایي خوب مې لیدلی، وایي بیمار وم ډېر سخت، علما د جمعې په ورځ راځي ملګري اکثر ناست دي، نو یو کس خوب لیدلی او وایي بلا علماو باندې وګرځېدلم خو هغه خوب تعبیر نه کېږي. مولوي صاحب ما ورته ویل څنګه خوب دی او بیماري هم ډېره زیاته ده. نو مال خوب څنګه دی؟ خوب خو داسې وګورو یوه حصه دا وه چې څوک پې د چا ذهن نه کلاوېدلو. وایي ما ته د دو کونو سردار صلی الله علیه وسلم په دې زما په لاس باندې هغه وایي چې زما په لاس باندې ما ته 300 ولیکل چې دا وایه. نو وایي زه اوس حیران یم چې هر چا ته ورشم، څوک 100 وایي څوک بل څه وایي. مال بیا وایي د 300 نه بعد راته 7 ولیکل، 7 راته ولیکل. نور زه پوه نه یم، څوک راته وایي د سورت یاسین شریف پلان کې آیات، څوک راته وایي یو پلان کې آیات، څوک بل، خو پوهېږم نه. ما ورته ویم الله الله به خیر پېښ کړي. ما ته د مفتي محمد فرید صاحب نور الله مرقده لارې مبارکې خولې ته راغلي انشاءالله، تعبیر به یې درکړم او زر به پوره شي انشاءالله. ما ته ویلې وایه څه دي؟ ما ویل علما ناستو، مال د 300 بار نه 300 نه 200 بار، مال 200 بار دا ست چې لاندې لیکلي معنا دا چې د سورې فاتحې په نیز د بعضې علماو 7 آیاته ده او په نیز د بعضې علماو 6 آیاته ده، خو دا 7 آیاته بالاتفاق ده، دې کې اختلاف نشته. بعضې علما د 6 آیتونو قایل دي. نو مال د سردار کونین یو حدیث ته یو صحابي ته وویل چې چا فاتحه شریفه 200 کرتې ولوستله الله به هر قسمه بیماری ختمه کړي. مال د دې ونه مقصد داس دی دا 7 آیتونه د سورې فاتحې دي. الحمدلله زیره مې در باندې هغه بیمار هغه شروع کړه، جواب یې راته موبایل وکړل مولوي صاحب مبارک شه، بالکل مې بیماری ختمه شوه. موږ تاسې له دا ویو چې سورې فاتحه لولئ، ویو که نه ویو درته؟ موږ پکې څه کتلي انشاءالله. ښه 200 کرتې 200 بار سورې فاتحه لولئ انشاءالله. لا علاج بیمار د پاره الله څه ګرځوي؟ شفا به ورته الله ګرځوي. نو دا وایي انشاءالله. نو مونږ دا خبره اوس ما دپاره څومره لوی دولت دی چې دا حاجي صاحب یې اولولي، دا باباجي اولولي، دا باباجي اولولي، ما دپاره به ثواب نه میلاویږي؟ میلاویږي به. دا به زما خویندې ځان سره لیکي انشاءالله. سورې فاتحه به چې هر څوک بیمار وي 200 کرتې ور باندې وایي. یو مسله درته کوم، هغه دا چې امام حسن بصري رحمت الله علیه به کله بیمار شو نو رابعه بصریه رحمه الله ته به څه ور ولېږل دا راته دم کا، دا راته څه کا
دم کا. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی چې هغه به ورته دم کړل به ورته راولېږل. نو تاسې ښه دا ده چې خپل هم دم کوي مولوي صاحب ته هم راولېږئ چې ته هم راته دم کا خپل هم دموئ. خو ښه دا ده چې مولوي صاحب ته راولېږئ استا په دم کې خپل رونق دی د مولانا صاحب په دم کې خپل رونق دی. پی وي خو که پیو د پاسه د غواو غوړي واچې د میخو واچې نو بیا ترې نه لا ښکلی نعمت جوړ شي. خپل هم دموه خو د دم زم ځان ته ګوره. دا علماء کرام دا زمونږ روحاني ډاکټران دي انشاء الله. نو قرآن شریف زما د بچي ختم ما یو واقعه بیانوله خو ماتم تکلیف دی او بیا سفر هم دی راته انشاء الله که موقع وه بیا به انشاء الله ګورو. رب العالمین دی زمونږ د دې بچي د قرآن شریف ختم بختور وګرځئ او د دې حسیب الرحمن والدین او د دې د والدینو والدین که څوک وفات یې الله دې قبرونه منور معطر کی او چې کوم ژوندي دي الله دې ژوند کې برکت واچوي. شاهد نبی صاحب ما تا ویلو دې محلې والا ته به خصوصي دعا کې نو هلکه ځان در نه هیر شو ځان پکې غواړه الله باندې ځان خو دې ډېر هوښیار دی. دی وایي دې به خامخا و چې د محلې والا نو چې د محلې والا او د دعا صاحب کې خود به خود راغلم نو دې ستاسې د محلې والا دی الله دې ژوند کې برکت واچوي. او ورونو ګوره یاد ساتئ یو ټکی درته کوم هغه په دې وجه باندې ګوره زه ډېر فقیر انسان یم فقیران مې خوښ دي. د یو نه صرف او صرف زما امید او تمه د څه شي ده د یو معذوره رور چې هغه تکلیف دی ورته په خدای قسم دی هغه هلته راولي وایي دا دم کزم خدایه ما کې څه دي ما کې څه دي زه دم کم. نو دا یو مینه ده او یقینا دله مې چې دا ټیم ورکړی په ټیم کې مې ټیم ورکړی ټیم ورکړی او دا ګوره یو ځل شب قدر ته تللی او بیا راتلل شب قدر نه او بیا تلل ګران کار دی خو یار وي او په ما ډېر ګران وي. نو الله جل جلاله دې ستاسو زموږ د ټولو دا دوستانه او دا یارانه د خپل بارګاه قبول او منظوره وګرځئ. رب العالمین دې زما د حسیب الرحمن والدین او خاندان خوشحاله کي. څومره چې ناست یې چې د چا بچي عالمان نه د چا بچي چې حافظان یا عالمان نه نو هغوی د لاسونه بره کي چې د چا بچي عالمان نه لاس پورته کوي خیر دی یو دعا درته کوم چې د چا بچي عالمان نه حافظان نه هغوی د لاسونه بره کي اوچت کوي لاسونه خیر دی. یا الله تاسې لاسونه بره ونیسئ. یا الله دوی د حسیب الرحمن په ختم کې کېناستل ربه خدای د دوی ټولو چې دا چا لاسونه بره کړي زموږ د بچو د نوسو سره الله د زمانې شاه ولی الله محدث دهلوي وګرځئ. خدایا چې د چا بچي عالمان حافظان دي الله هغوی او زموږ د ټولو بچي د دوی د بچو سره مستجاب الدعوات وګرځئ. الله د زمانې لوی لوی علما وګرځئ. خدایا د حسیب الرحمن پلار به رواني او تاج به ورته په سري دا چې چا لاسونه بره کړي دوی به جاړي خدای د دوی سلیم برابره کا الله د دوی سلیم برابره کا الله د دوی بچي معالمان کا الله د دوی لورګانې معالمان کا الله د دوی نصیب معالمان کا. رب کریم الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کا. الله څوک بیماران دي روغ صحت نصیب کا. الله څوک مرګري راغلي خدای د ټولو دا راتلل د خپل رضا سبب وګرځئ. الہ العالمین خدای دا علماء کرام د علاقې چې څومره دي دا ټول زمونږ غرونه دي بعضې علماء کرام هغوی به دوی سره په نظر کې شریک نه کیدای شي بعضې شکوک شبهات په منځ کې وي. زه هغې علماو ته هم درخواست کوم چې علماء کرامو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شورا وه 400 علما پکې ناستو. څو علما 400 علما به ناستو. یو مسله به وړاندې کړه خو په هغې کې یو بل ته کافر نه دی ویلي. امام ظفر رحمت الله علیه د دې اډو کې متعلق وی دا نه دی داخل نور علما وی داخل دی. امام ظفر صاحب هغوی ته کافر نه وی هغه د نورو ته کافر نه وی. نو موږ او تاسې به یو بل ته کافر نه ویو موږ ټول سره روڼه یو انشاء الله. موږ ټول اهل سنت والجماعت یو. یاد ساتئ د څلورو امامانو مقلدین چې دي د څلورو امامانو مقلدین دا ټول اهل سنت دا حواله د چا وه
دا د شیخ العرب والعجم سیدی و مرشدی مولانا محمد حسن جان مدنی رحمه الله. نو د څلورو امامانو مقلدین دا ټول اهل سنت والجماعت دي. الله دې منګه په منځ کې اتفاق راولي، الله دې مینه راولي، الله دې ورورولي راولي، الله دې د علماو صحیح مشري نصیب کړي. او چې دا کوم نوي ناظمان صاحبان رالل که د هرې پاټۍ والا وي دعا ورته وغواړئ، الله صحیح خدمت توفیق ور نصیب کړي. الله کریمه چې کوم زمونږ را روانو اټونو کې پاس کېږي، الله دیندار خلق پاس کړي، الله د دې ملک خیرخواهان پاس کړي، چې دې ملک باندې دردېږي الله هغه خلق پاس کړي. رب العالمین دا ملک د ډېرو لویو لویو اولیاءو ملک دی، دا د لویو اتقیاو ملک دی، دا د لویو علماو محدثینو ملک دی. الله دا ملک د هر شریر د شر نه وساتي. الله زمونږ د ټولو اسلامي ملکونو حفاظت فرمایي، الله د اسلامي ملکونو حفاظت فرمایي. الله کریم زمونږ د ملکونو دشمنان، د اسلامي ملکونو دشمنان چې په هر جامه کې وي الله هدایت ورته نصیب کړي، او که هدایت په نصیب کې نه الله خلق ته نه بچو ساتي او الله په خپل قهر تباہ کړي. رب العالمین زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دا جلسه چې چا جوړه کړې د چا په واسطه منګه راغلو د دواړو جهانو په خوشحالۍ خوشحاله کړي د دوی او زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.